بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو درس د مبني اسماو په اړه دی او تیر درس کې موږ له اولې شمیرې څخه تر اوومې شمیرې پورې مبني اسمونه ولوستل چې د هغوی لنډیز دا دی: ضمائر، اسماء استفهام، اسماء شرط، اسماء اشاره، اسماء افعال، اسماء موصوله او شپږ د ظروفو کلمې: از، اذا، حیثو، لما، کلما، بینا، بینما. نن بیا د اتمې شمیرې څخه انشاءالله تر شپاړسمې شمیرې پورې وایو چې دغه مجموعه اسماء مبنیه همدلته راغونډ شوي دي. نو اتم قسم د مبنیاتو څخه کنایات دي. کنایات چې په صراحتا د یو شي نوم نه وي خو په ضمني توګه یې یادوي. نحو بئس ما لاحدهم ان یقول نسیت آیة کیت و کیت بل هو نسیه. دا حدیث دی صحیح البخاري کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي خلکو په اړه دا بده خبره ده چې وایي ما داسې آیت هیر کړ، بل هو نسیه، بلکې ځینې هیر کړه سوی دی. د حدیث مطلب خدا دی چې د آیت په اړه دی سړی داسې نه وایي چې دا آیت می هیر کړ، بلکې داسې دی وایي چې راڅخه هیر شو. ځکه اوله خبره یا اول تعبیر دا معنا لري چې ما په اختیاري ډول هیر کړ او دا خو جواز نه لري، بلکې دا مطلب چې راڅخه هیر شو، ما نه غوښتل چې راڅخه هیر شي خو بې اختیاره راڅخه هیر شو. او نحوي شاهد په دې حدیث شریف کې دا کیت و کیت دی چې دا کنایه ده د یو آیت څخه، لکه د انسان په اړه چې موږ فلان وایو نو دغسې آیت راڅخه هیر شو. نو دا کیت و کیت دا مبني اسمونه دي. وهذه الاقسام كلها تبنى على ما سمعت عليه. او دغه قسمونه ټول له اول څخه تر دې اتم پورې دا ټول مبني کېږي پر هغه حالت باندې چې پر هغه اوریدل سوي. یعنی دا ضمایر و مثلا اسماء اشاره د دې په اړه داسې څوک نشته چې ضمیرونه ټول مبني پر فتحه دي یا ټول مبني پر کسره دي یا ټول مبني پر سکون. هر فرد پر کم حالت چې اوریدل سوی هغسې مبني کېږي. د ضمایرو د راتلونکو متفرقو مبنیاتو په منځ کې یا د تیرو اقسامو د راتلونکو متفرقو مبنیاتو په منځ کې یو عام فرق دا دی چې هغه تیر اقسام چې ذکر شوي دي، اوس مثلا ضمایر ټول مبني دي، یعنی دا ټوله طایفه او قبیله مبني ده، خو د بنا دپاره بیا د بنا د هغه حالت دپاره بیا یو ځانګړی حالت نسته، پر مختلف حالاتو مبني کېږي. او دا راتلونکي چې بیا دي دا بیا ټول په اصطلاح ټوله قبیله او ټوله مجموعه یا په ټولو حالاتو کې مبني نه دي، خو د بنا لپاره په کوم وخت کې چې مبني بیا د بنا لپاره یو قیاسي قاعده شته چې مثلا دا فلاني قسم اسمونه د رفع پر علامې مبني کېږي. نو ومنها ما لحالت بنائه قاعده قیاسیه. او ځینې د مبنیاتو بیا داسې وي چې د بنا د حالت لپاره قیاسي قاعده وي، کما یاتی لکه دغه راتلونکي قسمونه چې دا نهم قسم دی. تاسې ما یبنى على علامت رفعه. نهم قسم هغه دی چې مبني کېږي پر علامې د رفعه، یعنی په اعراب په وخت چې رفع په کوم شي وه، که په ضمیر او پر ضمیر مبني کېږي، که رفع په الف لکه تثنیه مثلا بیا پر هغه الف مبني کېږي. دا قسم کم اسمونه دي دا چې یبنى على علامة رفع وهو المنادى اذا كان مفردا علما. او دا منادا ده چې کله مفرد او علم وي. مفرد خو دلته مطلب د مضاف و شبیه بالمضاف مقابل دی، د تثنیه و جمع مقابل نه دی. یعنی چې کله منادا
مفرد دا معنی چې نه مضاف نه مشابه بالمضاف او دوهم قید بیا یا علم وي یا نکره مقصوده وي. دا نو مفرد خو به دوهم شی د دوو شیانو یو کیږي، یا علم یا نکره مقصوده. مثال د مفرد علم لکه یا نوح، نو دا اوس مبني پر ضمه دی په محل کې د نصب مفعول به. نو دا نوح داسې دی چې دا عارضي مبني دی، دا وروسته را روان چې د اکثر عارضي مبني دی، په دې معنی چې نوح په دغه ترکیب کې خو مبني دی، خو د ندا د حالت څخه چې بیا وباسي نور ځایونه بیا نه دی مبني. قال نوح لقد ارسلنا نوحا سلاما علی نوح، نو دغه ته عارضي مبني وایي. او نکره مقصوده یا د مفرد ترڅنګ نکره مقصوده، یعنی نکره خو یو په دې ندا کې متکلم مشخص شی اراده کړی، نحو یا جبال، جبال خپل نکره ده خو اوس دلته هغه نکره مقصوده ده، دا هم مبني پر ضمه شوی دی او په محل کې د ناصب مفعول به. لسم قسم ما یبنى على علامه نصبه، هغه دي چې مبني کیږي پر علامه د نصب، یعنی وخت چې معرب نصب چې په کومه علامه کې دی دلته هم پر هغه علامه مبني کیږي. که مفرد یعنی مقابل د تثنیه او جمع، نو نصب په فتحه دلته به مبني پر فتحه کیږي، او که تثنیه نو الته خو نصب یا باندې، نو دلته هم مبني پر یا. وهو اسم لا النافيه للجنس، دغه ما يبنى على علامه نصب کوم یو دی؟ اسم د لا نافيه للجنس دی، خدا هم هغه شرطونو ته اشاره شوی ده. دا کله مبني وی اذا كان مفردا، یو خدا چې مفرد یعنی مضاف شبیه بالمضاف نه، دویم نکره وی، یو مفرد دویم نکره، دریم متصلا بها، بل دریم دا چې د لا سره به متصل په مابین کې به فاصله نه لکه لا فيها غول، دلته اوس فيها مابین کې راغلی داسې به نه وي. او د څلورم شرط هم دا چې ولم يدخل عليه حرف جر، حرف جر به هم نه پر داخل شوی لکه جئت بلا کتاب، جئت بلا زاد. نو مثال د دغه چې شرطونه پوره یې داسې لکه لا حرج، دا حرج د لا لنفي الجنس اسم دی، او دا په دې خاطر چې مفرد نو نسب فتحي دلته مبني پر فتحه شوی دی. ولا درهمین بدرهمین، او هیڅ دوه درهم دی وای په یو درهم نه خرڅیږي، نو دلته درهمین په دې خاطر چې تثنیه ده او د تثنیه نسب خو یا باندې کېږي، نو دلته هم پر هغه علامه د نسب باندې چې یا ده پر هغه مبني شوی دی. یولسم ما یبنى على السکون، هغه دی چې مبني پر سکون کیږي. وهو الاسم قبل الترکیب، دا هغه قسم چې بیا مبني پر سکون کیږي، هغه کوم دی؟ هغه اسم دی چې د ترکیب مخکې، یعنی چې کله د خپل عامل سره نه یو ځای شوی. کل مقطعات فی اوائل الصور، لکه دغه مقطعات اسمونه چې په اول د سورتونو کې، نحو الف لام میم، نو دا مبني په دې خاطر دی چې هیڅ عامل نه لري، نه د رفع عامل لري، نه د نصب عامل لري، نه د جر عامل لري، نو دا مبني پر سکون ساکن ویل کیږي. دولسم ما یبنى على فتح الجزئین، هغه دی چې مبني پر فتحه د دواړو جزئونو، او دا درې قسم اسمونه مرکب اسمونه دي. ما رکب من الاعداد، هغه چې مرکب د عددونو څخه لکه د 11 او دا والظروف، او هغه مرکب ظروف دي، ظروف کلمات خو مرکب سوي، او والاحوال، او د حال جمع ده، نو مرکب عدد، مرکب ظروف، مرکب احوال، دا درې قسم هم مبني پر فتحه ده دواړو جزو کې، په دې خاطر چې مرکب دي نو د دوه جزو څخه مرکب. نحو 11، نو 11 دا یو د احد کلمه ده او د 10 کلمه ده، اصل 11 خو واو د منځ اخیستل شوی، نو دواړه سره مرکب شوي، عدد مرکب دی، اوس مبني پر فتحه د دواړو جزو دي.
که اوس ته وایه چې مثلا 11 کسان راغله جاء 11 طالبا چې د جاء فاعل کې هم به 11 به هم په فتحه وایي 10 به هم په فتحه وایي خو مبني پر فتحه دي په محل کې د رفع او دا فاصل که 11 نو هغه واو دې نه ایسته سوی دی اوس 11 ویل کېږي دا زموږ په پښتو کې موږ خو 11 وایو اصل یو او لس داسې دا د اعداد مرکبه مثال دا ظروف مثال ونسمع الدرس صباح مساء او درس اورو سبا بیګا نو دا اصل صباحا و مساء واو له منځه ایستل سوی دی دا دواړه ظروف سره مرکب سوي دي مبني پر فتحه مبني پر د فتحه د جزئین سوي دي د دې مثال موږ تاسو ده هم وینو په کتابي کې حمزه بین مالته یعنی د حمزه بین یا الف بین چورته بین الالف والهمزه داسې بین الالف والهمزه همزه بین چورته هغه هم دغسې ظروف مرکبه دي وکما فی قول ابراهیم علیه السلام دغه ظروف مرکبه مثال په دې حدیث کې هم دی انما كنت خلیلا من وراء دا شفاعت ورته حدیث یو برخه ده نو ابراهیم علیه السلام څخه چې خلک د شفاعت غوښتنه وکړي دی زه خلیل وم خو د لرې څخه نو دا وراء دا ظرف دی مرکب دی یعنی تکرار شوی دی من سره دی چې پر داخل شوی خو په فتحه ویل کېږي من وراء او د احوالو مرکبو مثال لکه دا جمله وایي وهو یجاورنی بیت او دی زما ګاونډیتوب کوي په داسې حال کې چې کور په کور یو یا کور له کور سره مخامخ یعنی کور له کور سره شته دی ای ملاصقا دا بیت یعنی بیتن و بیتن یعنی کور د کور سره نو معنا ملاصق شته ګاونډی دی نو دا بیت د احوال مرکبو مثال دی درلسم ما یبنى علی الکسر درلسم هغه دی چې مبني پر کسره کیږي وهو العلم المختوم بویه او دا چې مبني پر کسره دا هغه علم دی چې خاتمه او پایله په ویه کلمې سوي کسیب ویه دا چې فاعل هم تبع چې وایي جاء سیب ویه چې فاعل مبني پر کسره په محل کې د رفع وایي او وما جاء على وزن فعال علما لانثى بل هغه اسم چې پر وزن د فاعل راغلی خو د ښځینه و د فاره علم یا نوم وي نحو سجاح د یوې ښځې نوم چې د نبوت دعوا یې کړې وه د نبي علیه السلام له وفات وروسته او سبا لها یا د هغې د سپکاوي لپاره تورې کارېږي فی النداء نحو یا لکای معنی یا لئیمه داسې معنا لري ناکاري نو مبني پر کسره وکذلک امسی او همدارنګه د مبني علی الکسر د جملې څخه د امسی لفظ دی خدا مطلق نه اذا اريد به اليوم الماضي المتصل بيوم ذکری چې کله له دې څخه مراد شي هغه ماضي ورځ چې د یادېدو د ورځې سره متصله وي لکه اوس ته چې وایه چې جئت امس دغه ستا کلم بیا که وروسته هم خلک نقلوي خو د هغه حالت نقلوي چې د امسي ستا په کلام کې دا د تکلم د ورځې پرون ورځ وه یو داسې امسي ته یادې چې ته وایه جئت في اول الشهر جئت قبل شهر وجاء احمد امس یوم مجیء زه خو د میاشت په اوله کې رالم او احمد بیا زما د راتلو په پرون ورځ کې راغلی و نو دلته امسی ستا د تکلم پرون نه ده بلکې تا په خپل تکلم کې ویل چې زه یوه میاشت مخکې راغلی او احمد بیا زما د راتلو د ورځې په پرون کې راغلی نو دا ستا د
ذکر د کلام پرون دلته مراد نه دی، بلکې هغه یوه میاشت مخکې چې ته راغلی د هغې ورځې امس ته یادوي، نو هغه بیا نه مبني کېږي، هغه بیا عموما چې ظرف اخیستي بس دغسې منصوبه وي، یا که حرف جر ورباندې راسي بیا مجروره کېږي. څوارلسم ما یبنى علی الضم، هغه چې مبني پر ضمه کېږي. څوارلسم ما یبنى علی الضم، هغه دی چې مبني پر ضمه کېږي. یعنې دا عمومي قاعده لري چې د دغه طایفې څه سوه یا د دغه قانون ورباندې برابر سو نو مبني پر ضمه بیا وایه. یعنې د بنا حالت مشخص دی، البته دوی نو تل دغسې مبني نه وي، هغه د بنا وخت بیا خاص شرایط لري. وهي المبهمات المقطوعة عن الاضافة لفظا، او دا هغه اسمونه دي چې مبهم وي او لفظا له اضافت څخه قطع شوي. مبهم خو دا مطلب چې هغه زمانه یا مسافه و واټن مشخص نه دی، لکه لله الامر من قبل و من بعد، خبره د الله په اختیار کې ده، مخکې او وروسته، یعنې د دې غلبې مخکې او د غلبې وروسته. نو دلته دا من قبلو اوس دلته خو د زمانې لپاره کار شوی دی، خو که د مکان لپاره واخې هم د زمانې لپاره واخېږم، د دغه لحظې مخکې هر څومره چې مخکې تېر شوي دا ټول په من قبلو کې داخل، او چې وروسته پسې راځي تر قیامته پورې دا ټول په من بعدو کې دی. نو لحظه هم نه ده مشخصه، او که د قبلو بعدو د مکان لپاره وکارېږي هلته مسافه نه ده مشخصه. مثلا یا لکه د امام توري هغه خو له دې څخه په بنا کې لږ فرق ورسره لري، خو هغه هم داسې مبهم دی، یعنې دا مکاني قبلو چې واخې دا ستا د مخ د نقطې څخه شروع د دنیا تر اخره پورې چې کومه ځای پورې تللی شي دا ټول ستا مخ کې دا ټول من قبلو دی. پنځلسم ما يجوز بناؤه على الفتح و اعرابه، هغه دی چې پر فتحه مبني کول هم روا دي او معرب ویل هم روا دي. دا نو اخر ته راغلو چې هغه شیان چې بنا یې کمزوري کېږي اعراب هم ورسره روا وي. وهو الاسم المبهم المضاف لمبني، او دا مبهم اسم دی چې بیا بل مبني ته مضاف شوی، یعنې د مضاف الیه څخه بنا کسبوي، خو شرط دا دی چې مضاف هم مبهم اسم وي. مبهم دلته هم داسې مطلب دی چې هغه وخت یا ځای مشخص نه وي، لکه اوس مثلا مثال دی لقد تقطع بینکم، دا بین یا موږ ته چې مابین ورته وایي، دا د دې سره د دې سره د نقطې څخه چې راواخد دغه وسطي هغه حقیقي مابین هم پکې شامل دی، او د دې سره د دې څخه چې راواخد دا ټول پکې شامل دی، نو دا ټول په بین کې داخل دی، نو دا مبهم دی. دارنګه ومن دون ذلك، او موږ څخه له دې غیر تر دې ټیټ هم شته، دا غیر دا هم دغسې مبهم دی. دا اسم چې مبهم وي او مبني ته مضاف شي هغې کې اعراب و بنا دواړه راوایي. سواء کان زمانا، برابر خبره چې دا مبهم اسم زمان لکه ومن خزي یومئذ، او دوی مې وساته د رسوایي څخه د هغه ورځې. نو دلته مبهم اسم خو دا یوم دی او مبني ته چې مضاف شوی د هغه از دی، دغه از ظرف دی، خو دلته تنوین په دې خاطر چې وایي د مضاف الیه جملې څخه قطع شوی دی نو تنوین ورباندې راغلی دی، تنوین عوض چې ورته عوض عن الجمله. او دا یوم دلته په دې معنا مبهم دی که عام طور باندې خو د یوم خو اول و اخر معلوم وي، سهار و ماښام معلوم وي، خو یوم کله د وخت په معنا وي. موږ ته په پښتو کې هم وایي پر فلاني سخته ورځ ده، پر فلاني هغه سخته ورځ چې هغه ورځ که یعنې هغه سختي که پر ده په شپه کې راغلی موږ هغه سخته ورځ چې ورباندې وه، نو دا یوم کله د وخت په معنا وي، په دغسې ځایو کې د وخت په معنا چې د وخت په معنا شو نو دا بیا مبهمه شوه. او نو ګوره دلته اوس ومن خزي یومئذ په دې مصحف کې خو دلته اوس
معرب د خزي مضاف یومي مضاف الیه مجرور علامه د جر کسره دلته معرب ده. خو په بل قرائت کې بیا ومن خزي یومئذ دی، دا خزي بیا هم ورته مضاف دی او یومه مبني على الفتح ویل شوی دی په محل کې د جر. نو دا اسم مبهم که زمان ام غیره یا غیر زمان. او لقد تقطع بینکم، یقینا سره پریسو د ستاسو خپل منځي پیوستون. دا قرآن کریم د قیامت پر ورځ مشرکانو ته دا وایي. نو دلته تقطع فعل بین فاعل مبني پر فتحه په دې خاطر چې مبهم اسم دی و کوم ضمیر مبني ته مضاف دی او په محل کې د رفع چې فاعل د تقطع دی. نو دلته دا بل قرات کې لقد تقطع بینکم هم راغلی، هغه د اعراب قرات دی. نو دلته دغه بنایه د اضافت په وجه د مبني ته د اضافت په وجه شوې ده. ومنا دون ذلك، او زموږ څخه تر دې ټیټ یا د دې څخه علاوه نور قسمونه خلک هم وي. دا سورة جن څخه قرآن نقل کړی. نو ومنا دا منا جار و مجرور خبر مقدم، دون مبتدا مؤخر مضاف ذالک مضاف الیه. نو مبتدا خو مرفوع خو دونه اوس په فتحې ویل کېږي ځکه چې دا که د ټیټ په معنا وي که د غیر په معنا وي دا مبهم اسم دی او مضاف دی و ذالک اسم اشاره مبني ته. نو د هغه ته د اضافت وجه مبني پر فتحه شوی دی خو په محل کې د رفع دی ځکه دا مبتدا دی. شپاړسم وكذلك الزمان الذي يضاف الى الجمل جوازا، او همدارنګه بنا او اعراب په هغه زمان کې هم روا دی یا د زمان په لفظ کې چې جملې ته مضاف کېږي جوازا. دلته کې د ستاسو د پوښتنه پیدا شي چې خو مخکې ویل چې سواء کان زمانا، نو الته خو په مبهم اسم کې زمان ذکر شو، دا زمان بیا دلته بیا ځلې ولې ذکر شوی؟ د دې فرق په دا مضاف الیه کې خو بالکل فرق څرګند دی. هغه دا چې د هغه مضاف الیه خو مبني اسم دی مفرد، او دلته د دې مضاف الیه جمله ده، دا یعنی هغه زمان چې جملې ته مضافیږي. که یوم هم علی النار یفتنون، نو دا یوم مضاف ده هم علی النار جملې ته، نو دا فتحه ورباندې سته. په دې کې که څه د تفسیر پوهانو نحویانو اختلاف چې دا فتحه د بنا ده که د نصب ده، خو مبني ویل کېدلی شي. دا ورپسې آیت کې نو بالکل واضح ښکاره ده. وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دلته دا یومه د محذوف مبتدا خبر دی مرفوع دی، خو دلته په فتحه ویل شوی دی، نو معنا دا چې مبني پر فتحه شوی دی په محل کې د رفع، ځکه چې دا د زمان لفظ دی او جملې ته دا جوازن مضاف کېږي. د جوازن قید دا دی چې ځینې کلمات چې وجوبا جملې ته مضاف کېږي همیشه جملې ته مضاف یوم خو بدون اضافت هم ویل کېدای شي، خو هغه کلمات چې همیشه جملې ته مضاف کېږي هغه بیا وجوبا مبني، لکه دا اذا حیثو. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا مبتدا يوم خبر مضاف ينفع الصادقين صدقهم، دا جمله په محل کې د جر مضاف الیها. نو دلته یوم بیا معرب راغلی دی او بل قرات کې هذا يوم ينفع الصادقين راغلی، نو هلته بیا مبني دی. هغه خبره چې یعنی د زمان لفظ جوازن جملې ته مضافیږي د هغه بنا او اعراب هم دغسې جایز وي، او که وجوبا یعنی هر وخت جملې ته مضافیږي بیا بنا حتمی وي، لکه اذا حیثو. او اخري خبره داسې ده چې وایي والبناء قسمان، بنا دوه ډوله ده، لازم و عارض. یو لازم بنا ده، یعنی لازم دا مطلب چې د دغه قسم اسمونو څخه دا بنا نه لرې کېږي، تل ورسره وي، لکه د ضمایرو بنا، ضمیر چې هر چیرې وي مبني وي، لکه هغه طالب چې هر چیرې ما وینې زه وږی،
و عارض او بل عارض بناوي عارضي. فالبناء اللازم هو الدائم، لازم بنا هغه دائمي بنا كالاقسام المذكوره من الاول الى السابع، لکه هغه قسمونه چې ذکر شوي د اول قسم څخه تر اووم پورې. دا اوس هر چیرې چې راواخه د طایفه ټوله او تل مبني وي. ضمیر یو خو ټول افراد مبني دي، بل کم یو چې مبني نو بس هر وخت مبني دي. و داسې نه ده لکه منادا چې تر کوم وخته پورې دغه حرف ندا پر داخل و دی مبني دي چې هغه د ځینې لرې کوي بیا معرب لکه د نوح لفظ. والبناء العارض الذي يكون في بعض الاحوال، او عارضي بنا هغه ده چې په ځینو احوالو کې كاغلب الاقسام المذكوره بعد، لکه دغه اغلب اقسام چې د هغه و قسمونو وروسته ذکر دي، نو اغلب هغو کې دا چې بنا عارضي وي. د ځینو د هغو کې هم لازمي شته خو د ډېرو د عارضي وي. نو دا خبره هم زده سوه چې بنا دوه قسمه ده، بنا لازم و عارض. نو دا خو هغه څه وه چې ما اضافه کړي، بیتونه نه لري. ما دا ځکه ورسره اضافه کړه چې دغه بنا اجمالا باید مبني اسمونه د تعلیف په ذهن کې چې دی متیقن وي چې مبني اسمونه دغه دي، بیا نو مخته چې کله اسمونه راشي دی ګوري که د دغه 14 مجموعو څخه وو نو هغه حکم پر کوي چې دا خو مبني دی، او کله دی څخه نه وو هغه حکم پر کوي چې دا معرب دی. نو په دې خاطر مې دا یعنې دا د نن درس چې دا هغه مبنیات چې په الفیه کې دلته نه و ذکر شوي، نور ځایونه متفرق ابن مالک رحمه الله ذکر کړي دي، خو دلته دغه د مبني په بحث کې ده نه و ذکر کړي. ما زموږ د زمانې د غوښتنې مطابق دلته راجمع په دې کړه چې زموږ د طالبانو په ذهن کې تر څو چې مبنیات یو ځای ورته ذکر نشي سم ځای نه نیسي.